ګورې صاحبانو د را روان وخت د حالت د ظاهرولو دپاره مونږه ویل بي یا شیل بي استعمالو. یعنی په را روان وخت کې به زه پروفیسر یم نو آی شیل بي ا پروفیسر، خو په سپیکینګ کې تاسو شیل مو وایه، صرف ویل د ټولو سره استعمالوئ. نو سو آی ول بي ا پروفیسر. هغه به استاد وي، هی ویل بي ا ټیچر. نو ګورې ګلابه د را روان وخت د حالت د ظاهرولو دپاره مونږه ویل بي او شیل بي چې دی هغه مونږه استعمالو. ټیک شو؟ دغه شانتې سټرکچر به وي. اول به سبجیکټ وي، بیا به سټیټ ورب یعنی ویل بي او شیل بي د دې نه به یو لګو، بیا به پسې هغه حالت یعنی سټیټ بي. چې زه وایم چې زه به امیر یم نو آی ویل بي ریچ، آی ویل بي ویلدي، آی ویل بي اپولنٹ. ٹھیک شو؟ دا درې واړه لفظونه د ریچ دپاره استعمالیږي. همالته کې تاسو ته یو شارټ ورډ لیکلی دی چې زه به امیر یم نو آی ویل بي ریچ، مالدار به یم. هغه به مالدار یي، هی ویل بي ریچ. ته به مالدار یي، یو ویل بي ریچ. هغه به مالدار یي، شي ویل بي ریچ. هغه به ډاکټر یي، شي ویل بي ا ډاکټر. هغه به سټوډنټ یي، هی ویل بي ا سټوډنټ. هغه به ډرایور یي، هی ویل بي ا ډرایور. هغه به ډاکټر یي، شي ویل بي ا لیډي ډاکټر. هغه به نرس یي، شي ویل بي ا نرس. هغه به خوشحاله یي، شي ویل بي هیپي. او چې هلک دی هغه به خوشحاله یي نو هی ویل بي هیپي. هغه به خفه یي، هی ویل بي سیډ. ته به خفه یي، یو ویل بي سیډ. ښه، اوس چې تاسو د را روان وخت د یو کس حالت چې کوم نه یي، په را روان وخت کې به یو کس داسې نه یي، د هغه به دا حالت نه یي، یا به ته دغه شانتې نه یي، ستا حالت به دا نه یي، نو د هغې دپاره بیا مونږه ویل ناټ بي او شیل ناټ بي استعمالو. نو ګورئ، اول به تاسو سبجیکټ ولګوئ، بیا به ویل یا شیل ولګوئ، بیا به ناټ او بیا بي. نو مطلب دا دی چې ویل ناټ بي یا شیل ناټ بي به تاسو ولګوئ. بیا به د هغې نه بعد هغه سټیټ ولګوئ، حالت. چې زه وایم چې زه به امیر نه یم نو آی شیل ناٹ بی ریچ یا آی ویل ناٹ بی ریچ. هغه به امیر نه یي نو هی ویل ناٹ بی ریچ. ته به امیر نه یي، یو ویل ناٹ بی ریچ. ته به خفه نه یي، یو ویل ناٹ بی سیډ. ته به خوشحاله نه یي، یو ویل ناٹ بی هیپي. کلیر دی لکه؟ ته به ډاکټر نه یي، یو ویل ناٹ بی ا ډاکټر. هغه به استاد نه وي، هی ویل ناٹ بی ا ټیچر. څه پکې ګران شته؟ ویری ګډ. ښه، اوس کو چېرې تاسو د چا نه د را روان وخت د حالت په باره کې یا د یو څیز د حالت په باره کې تپوس کوئ، نو تاسو به د هغې دپاره انټراګیټیو سینټنس استعمالوئ. او د هغې دپاره به اول تاسو شیل یا ویل ولګوئ، بیا به سبجیکټ ولګوئ او بیا به بي ولګوئ. مطلب د شیل او د بي په منځ کې به سبجیکټ ولګوئ، یا د ویل او د بي په منځ کې به سبجیکټ ولګوئ. بیا به پسې ولګوئ سټیټ او پلاس کې ساین آف انټروګیشن. چې زه ستا نه تپوس کوم چې آیا هغه به امیر یي په را روان وخت کې، نو سو ویل هی بي ریچ. آیا زه به امیر یم؟ ویل آی بي ریچ. آیا ته به امیر یې؟ ویل یو بي ریچ. آیا هغه به ډاکټر یي؟ ویل هی بي ا ډاکټر. آیا ته به ډاکټر یې؟ ویل یو بي ا ډاکټر. آیا هغه به نرس یي؟ ویل شي بي ا نرس. آیا هغه به نرس یي؟ ویل هی بي ا نرس. آیا هغوی به نرسان یي؟ ویل دی بي نرسز. آیا ته به ډرایور یې؟ ویل یو بي ا ډرایور. هغه به د کرکټ پلیر یي؟ ویل هی بي ا کرکټ پلیر. کلیر دی؟ ویری ګډ. ښه، اوس چې دغه شانتې کوېسچنز وشو نو د دې جواب به یا په یس کې او یا به په نو کې. ټیک ده؟ لکه زه تپوس وکړم چې ویل یو بي ریچ، نو چې جواب یس دی نو یس آی ویل بي ریچ، او چې نه نو نو آی ویل ناٹ بي ریچ. ویل شي بي ا ډاکټر؟ یس شي ویل بي ا ډاکټر، نو شي ویل ناٹ بي ا ډاکټر. ٹھیک ده؟ ویل شي بي ا نرس؟ یس شي ویل بي ا نرس، نو شي ویل ناٹ بي ا نرس. ویل یو بي ا نرس؟ یس آی ویل بي ا نرس، نو آی ویل ناٹ بي ا نرس. سمپل دی ګلابه. ویری ګډ. ښه، اوس تاسو داسې وکړئ که نه چې د یو بل نه د پریزنټ، د پاسټ او د فیوچر د سټیټس په باره کې تپوسونه وکړئ، او کوېسچنز د یو بل نه ډېر شي وکړئ،
په یس او په نو کې یو بل جوابونه ورکړئ بالکل کلیر بشي.